په اوسنۍ نړۍ کې د عامه خدمتونو اسانه لاسرسی د حکومتونو له مهمو مسؤلیتونو څخه بلل کیږي، په ځانګړي ډول هغه مهال چې هیوادوال له هیواده بهر ژوند کوي. د احصایې معلوماتو ملي اداره وایي چې د غیر حضوري خدمتونو د پراختیا له لارې یې زرګونو بهرمیشتو افغانانو ته د تذکرو اسانتیاوې برابرې کړي دي. د یادې ادارې د معلوماتو له مخې په 1404 لمریز کال کې نږدې 1,20,538 بهرمیشتو افغانانو ته په غیر حضوري ډول د کاغذي تذکرو اړوند خدمتونه وړاندې شوي دي. د احصایې معلوماتو ملي ادارې ویان محمد حلیم رافع وایي چې په دې موده کې د بېلابېلو خدمتونو وړاندې کول دوام درلود. د احصایې او معلومات ملي ادارې په 1404 کال کې 1,02,538 بهرمیشتو هیوادوالو ته په غیر حضوري ډول د کاغذي تذکرو اړوند خدمتونه وړاندې کړي دي. د نوموړي په وینا په وړاندې شوو خدمتونو کې د 19,320 نویو تذکرو ویش، د 6,155 مصنع تذکرو ورکول، د 51,301 تذکرو تایید او همداراز 25,601 نوي کسانو ته د تذکرو د اصلاح خدمتونه شامل دي. په یاده موده کې په غیر حضوري ډول په وړاندې شوو خدمتونو کې د 9,320 نویو او 6,155 مصنع کاغذي تذکرو ویش، د 51,301 کاغذي تذکرو تایید او 15,601 نوي نورو کسانو ته د کاغذي تذکرو د اصلاحي خدمتونو وړاندې کول شامل دي. کارپوهان باور لري چې د غیر حضوري خدمتونو پراختیا کولی شي د دولتي ادارو او خلکو ترمنځ واټن کم کړي او د خدماتو د ترلاسه کولو بهیر چټک او اسانه کړي. په ځانګړي ډول د تذکرو په څیر اسناد چې د هویت تثبیت لپاره بنسټیز ارزښت لري د خلکو لپاره د قانوني چارو، زده کړو، کار او سفر په برخه کې مهم رول لري. د مسؤلینو په وینا د دې ډول خدمتونو دوام به نه یوازې د بهرمیشتو افغانانو ستونزې راکمې کړي بلکې د حکومت او خلکو ترمنځ باور هم پیاوړی کړي. تمه ده چې په راتلونکي کې د ټکنالوژۍ په لا زیاتې کارونې سره به دا بهیر لا چټک او خلکو ته به لا ډېرې اسانتیاوې برابرې شي.